ما راته وي چې کوم سړی صاحب د نصاب وي زکات پې کیږي زکات پې فرض وي خو لیکن د زکات او د قربانۍ په مقدار کې فرق ده زکات په دې باندې زکات کې دا شرط ده چې تا سره دومره زیاتی مال پروت وي چې هغې مال باندې یو کال واوړي او هغه مال تا سره وي نو هله پرې زکات کیږي هغه مال تا سره وي نو هله په تا باندې په 40,000 روپو کې به 1,000 روپۍ زکات ده لیکن د قربانۍ دا مسله نه ده د قربانۍ 3 ورځې دي که نه د قربانۍ 3 ورځې دي په لومبۍ ورځې را سره پیسې نشته په دویمه نشته او په درېیمه باندې ته صاحب د نصاب وګرځېدې په درېیمه ورځ ښه د قربانۍ په درېیمه ورځ باندې تاله دومره پیسې راغې چې ته صاحب د نصاب شوې شریعت مبارک وایي په تا قرباني واجب ده او بل دا قرباني به کوې په څه باندې قرباني به په کم څاروي باندې قرباني کیږي نو غوا باندې قرباني کیږي بهترینه قرباني دا ده چې هغه په ګډ باندې وشي بهترینه قرباني جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله ګډ بالا لولو بهترینه قرباني هغه په ګډ باندې ده او بیا په غوا باندې غویي باندې میخ او سنډه او اوښ باندې په دې شیانو باندې قرباني کیږي هر حلال سیز باندې ګورې نه کیږي ښه بعضې خلک وایي په هر حلال سیز باندې کیږي نو ګوره اوس هوسۍ حلاله ده که نه هوسۍ خو حلاله ده او علماء کرام فرمایي قرباني پې نه کیږي حلال سیز ده چرګه حلاله ده خو لیکن قرباني پې نه کیږي قرباني پسې کیږي په هغې باندې کیږي چې زما او ستا مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته کومه طریقه ښودلې وي په هغې باندې قرباني کیږي نو ما د توی بهترینه قرباني هغه دا ده چې په ګډ باندې قرباني وشي او په میخ او په غوا باندې او په اوښ باندې په دې باندې قرباني کیږي خو لیکن د دې دپاره زمونږ شریعت مبارک یو د عمر مقدار ذکر کړی ده چې په هر څاروي باندې هم ګورې نه کیږي یو چیلی ده نو هغه به د یو کال وي هغه به د یو کال وي خو د کال نه یوه ورځ پکې کم و په هغه باندې قرباني نه کیږي او یو ګډ ده نو هغه به د یو کال وي او یا زمونږ فقهای عظام فرمایي علماء کرام چې یو داسې سرب ګډ ده د 6 میاشتو او هغه دغه کال ګډانو کې تو ورسره پرېږدې او هغه پته نه لګي د هغه د سربوالي د وجې نه هغه دومره غټ وي نو په دغې باندې هم قرباني کولی شي کو د دغې نه هم عمر کم وي نو هر څومره غټ وي ګورې قرباني پې نه کېږي او غوا غویي باندې هغه چې د 2 کالو شي بعضې خلک وایي غاښونه نه زمونږ شریعت مبارک ولا عمر مقرر کړی ده غوا دپاره د میخې دپاره هغې باندې قرباني چې کوي نو د 2 کالو چې شي نو په هغې باندې قرباني کول جایز دي او زمونږ فقهای اعظام فرمایي بعضې خلق دې رونه هغوی وایي په میخه قرباني نه کیږي او زمونږ فقهای اعظام فرمایي الجاموس کالبقر میخه دا د غویي په شانې ده لکه څنګه چې په غویي باندې قرباني کولی شي نو دکه رنګې په میخه باندې هم قرباني کولی شي د غویي دپاره او د میخې دپاره عمر څومره ده 2 کاله 2 کاله عمر پوره ده تا ته پوره تحقیق ده چې زما دا څاروی یا چې یو مسلمان نه اخلې او هغه تا ته اطمینان درکړي په مسلمان خبرونو باور کوي که نه هغه وایي چې به دا د 2 کالو ده او که زیات وي خو یاخه ده او د 2 کالو ده بس یقینا چې په دې باندې قرباني کولی شي او که وخلاله وي نو هغه به د 5 کالو وي که د 5 کالو نه پکې یوه ورځ کمه وي نو زمونږ فقهای اعظام فرمایي
بیا په دې باندې قرباني نشي کولی. لہذا قرباني په دغې درو شیانو باندې څلورو باندې په ګډ باندې په چیلي باندې په غویو په میخه باندې او په اوښ باندې قرباني کیږي. خو لیکن په ګډ باندې او چیلي باندې چې قرباني کوي نو په هغې باندې یو حصه دار قرباني کولی شي. هغې کې ته حصې نشي نیولی او که په میخه او په غوا باندې او په اوښ باندې قرباني کوي نو په هغې کې اووه حصې. د جابر رضی الله عنه مبارک روایت ته هغه فرمایي چې مونږ اوښ حلال کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره او په هغې کې مونږ اووه کسانو. هغې کې اووه کسانو. او وروڼه ما درته وي په چا باندې کېږي ښه چې کم سړی صاحب د نصاب وي او زکات پې کېږي او یا ورسره د ځان نه ګورې دومره زیاتي مالونه وي چې هغه تقریبا نن زمانه کې اندازتاً 50,000 روپۍ ته رسي او د ځان نه زیاتي وي نو دا به قرباني کوي. او یو سړی را هغه یې فرض که ډېر وروڼه دي او مور و پلار دي خو لیکن د هر چا ګټه وټه سې جدا جدا ده. بعضې خلک وي که نه کور کې وروڼه ډېر وي خو د هر چا ځان له ګټه وي. نو که دا هر یو ورور دا ځان له صاحب د نصاب ده ځکه ګټه وټه جدا ده نو په هر ورور باندې ځان له قرباني کول واجب دي. او که نه دا ټول وروڼه یو ځای دي ګټه وټه یو ده او پلار یې د یا مور ده او دا ټول وله پیسې راوړي او د مور له یا د پلار له ورکوي نو که بیا هغه یو کس قرباني مور یا پلار یې وکړه نو دا ټول پکې شامل دي. خو لیکن که چېرې ځان له یې ګټه وي ځان له یې تاوان وي او دی ځان له پیسې ګټي نه بیا او هر یو ځان له دومره قوت ده پکې چې صاحب د نصاب ده نه بیا پې قرباني هم ځان له ګورې واجب ده. بیا داسې نشي کولی. بعضې علاقو کې وروڼو داسې خلک کوي ښه دوه وروڼه پیسې واچوي یا درې وروڼه او یوه حصه پې ونیسي دا ګوره د یو قسم قرباني نه ده شوي. دا په کم حالت کې یو سړی ده د هغې مور او پلار دي فرض که او هغې درې وروڼه پیسې راجمع کړي چې د مور له مې قرباني کوو یا د پلار له مې قرباني کوو نو د مور او پلار یې وشوه خو د دی به نه کېږي. ګورې درې واړو پیسې راجمع کړي نو هغه یوه حصه ترې نه جوړه شوه د هر چا ځان له نه کېږي بلکې یا د مور دپاره وکړه یا د پلار دپاره وکړه یقینا چې دغه وخت کې د مور او پلار قرباني شوي ده. نو لہذا ما او تا باندې شریعت مبارک قربانی هغه واجب کړی ده. او قرآن کریم کې الله پاک جل شانه فرمایي انا اعطیناک الکوثر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا چې بېشکه تعالی مې حوض کوثر در کړی ده خیر کثیر مې در کړی ده. فصل لربک وانحر پس مونځ کوه د الله پاک جل جلاله دپاره وانحر او قربانی کوه. قربانی وانحر معنا قربانی کوه. نو د قرآن شریف د دې مبارک آیت مبارک د وجې نه اصل کې خو قرآن شریف سره خو ثبوت چې دی عمل راشي هغه فرضیت وي خو لیکن دلته فقها زمونږ علماء کرام فرمایي چونکې د دې وانحر معنا بل هم کوي مطلق یوه معنا نه کیږي نو لہذا دلته تنه وجوب زمونږ فقها کرام اخلي. او علماء کرام فرمایي د دې نه مراد دا نه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل جلاله ارشاد فرمایي وانحر او قربانی کوه. وروڼه زموږ مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې قربانیانې کړي دي. ما درته وی مخکینی امتونو د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک نواله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پورې ټولو امتونو قربانیانې کړي دي. د جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک بچو یو قابیل او بل حابیل هغه قربانیانې وکړي نو د قابیل قربانی قبوله نشوه او د حابیل قربانی قبوله شوه. انشاءالله دا واقعه به بیا بیانوو. خو لیکن قربانی کول دا ما او تا باندې ګوره واجب دي. قربانی دی وکړه
او زمونږ علماء کرام فرمایي رونو د ریا نیت په نه کوئ ګورې ریاکاري به نه کوئ الله پاک جل جلاله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم نه خو ستاسو دا غوښې ماته رارسي نه خو ستاسو دا وینې ماته رارسي لیکن ستاسو تقوا ماته رارسي تاسو کې چې کم کې تقوا وي او یو عمل کوي د تقوا د وجې نه یعنی تقوا وي اخلاص وي پکې الله پاک جل جلاله ته ګورې هغه تقوا او اخلاص ګورې قابل قبول ده او که د فخر او د ریاکارۍ په طور باندې کوو قسم د بیا مو ګورې الټه نیسي ښه بیا مو نیسي او چې نه د الله پاک جل جلاله رضا مو نیت وي د پیغمبر علیه السلام مبارک د سنتو د هغې د مبارک حکم تعمیل مو نیت وي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تپوسو کو چې سیب دا قربانین د سدي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د باباجی جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک طریقه ده ما تیره جمعه کې د جناب حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک د قربانیانو بیان کړو چې هغه څومره قربانیانې کړې وي او ورونو قربانیانې چې وکړي او کامیاب شو قسم د الله پاک جل جلاله ته وفرمایل اے ابراهیم علیه السلام تازه د دې خلقو دپاره امام ګرځوم پیشوا دې ګرځوم مقتدا دې ګرځوم ولې تا قربانیانې وکړي ورونو کم سړی چې قربانیانې کوي که نه ما او تا باندې هم قرباني انشاءالله را روانه ده